دا شل کاله کې دغه شعار د کمونستانو په دور کې چې زمزمه کېده کمونستانو چې وي یا وطن یا کفن دا وطن له روسانو ساتلی و خو روسان خو پرېمانه دلته موجود ول وطن د چا نه ساته د مجاهدینو کوم مجاهدین هغه افغان مجاهدین چې کمونستي فکر یې نشو زغملی هغوی نه یې وطن ساته هغوی په مقابل کې دا وي یا وطن یا کفن پرون چې شل کاله دلته مبارزه وه عسکر کمپاین اردو استخبارات دوی چې یا وطن یا کفن وي دا د چا نه له امریکایانو دغه وطن ساتلی و له اروپایانو یې ساتلی و له فرانسویانو له کاناډایانو له اسپانیاوانو له ټولو دوی ته وطن ساتلی و د مړن کافران دلته راغلي نو یا وطن یا کفن د چا نه چا نه یې ساتي له طالب نه یې ساتي او طالب خو د موږ د مدرسې طالب و اوس مجاهد شوی زموږ کلیوالو او غواړي چې د ده په وطن کې سره انګریزان نه وي یو شرعي نظام وي له هغه نه یې ساتي د هغه په مقابل کې یا کفن یا وطن و یا کفن دا شعار و هغه د پاکستان مبارزه چې دوی کوله چې زموږ طالب العلمان په شهادت رسول په دې مدرسه کې چې یو ټولانی طالب په تیږو باندې شهید په دې نوم شهید که چې دا پاکستانی دی یا دا د پنجاب خلک دي هغه پنجابیانو نه یې دغه خپله خاوره وساتله په لسګونو کیلومتره دوی راتېر نه شول دغسې میخردار د افغان په خاوره باندې تېر نه شو نو یا وطن یا کفن شعار د چا په مقابل کې تاسو ښه ځواب ماته راکئ دغه شعار چې ویل کېده یا وطن یا کفن فکر کوم چې بلکې خبر شوی ده په اتفاق کې ولاس پرېږدي انشاءالله دا یا وطن یا کفن شعار چې وی دا د چا په مقابل کې دا یوازې د خپل افغان مجاهد په مقابل کې نه د پنجاب مقابله وکړه قسم په الله درته کوم چې ځینې ځواکونه د اردو یا د پولیسو په پنجاب کې د ټریننګ دپاره لیږل کېدل رسنۍ هم ورباندې غږېدلې هلته ټریننګ ورکاوه چې نوي شیان ورباندې زده کوي نو هغې سره خو دوستانه وه خو د پاکستاني یا د پنجابي په نور خپل افغان شهیداوه هوبهو دغه جاهلیت ته دغه غیرت ته کوم غیرت ویلی کېږي دې ته حمیت الجاهلیه وایي قرآن کریم کې الله فرمایي اذ جعل في قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه هغه وخت چې دوی د خپل زړونه له غیرته ډک کړل خو کوم غیرت چې هغه د ناپوهۍ نه ډک غیرت و د کفر نه ډک غیرت و الله عز وجل دې وساتي نو مسله دا شو چې یو د اسلام په نړۍ باندې غیرت دی الله دې دا زموږ په دې ځوانانو کې پیدا کړي یو د کفر او د جهالت نه ډک غیرت دی هغه دا چې خپل وژنه خپل شهیدوه اهل حق دلته مه پرېږدم د پردیو په نوم باندې لکه پرون چې اهل مکه و رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پرېښوده چې مکې مکرمې ته داخل شي او عمره ادا کړي داسې یو د جاهلیت نه ډک غیرت د دې خلکو خدای عز وجل دې له داسې غیرتونو الله دې ته جاهلي غیرت ویلي دي دا د ناپوهۍ نه ډک غیرت دی زموږ ځوانان به کوشش دا کوي الله دې موږ ته توفیق دار نصیب وکړي موږ مسلمانان یو موږ په مسلمانه کورنۍ کې پیدا یو موږ د پلار او نیکه نه مسلمانان یو چې موږ هر کار او هر کردار هغه د شریعت موافق وکړو دا د قیامت په ورځ چې کله موږ له قبرونو راپورته شو دا جنت ته به یوازې ملایان ځي که نه عامیان به هم ځي دا یوه ټوکه به وکړي چې یو چرسي بل چرسي ته وایي چې ما خوب لیدم څنګه خوب دې لیدم وایي چې خوب مې لیده چې د محشر ورځ وي بیا مې چې لیدل نو چرسیان وایي چې په ګلو ګلو جنت ته روان دا د چرسیانو ډله نه دا بیخي داس په ډلو ډلو روانو جنت ته او عامیان چې نه چرسي وي ونه ملا دې نه تعبیر په عامیانو دا دانه دانه یو نیم دام پکې و خو ملایان خو ولکه یو پکې و چرسیان خو ډله ډله عامیان یو نیم نو او ملایان بیخي یو نو له دا ډول ارزوګانو نه قرآن کریم کې الله عز وجل په باطلو ارزوګانو باندې تعبیر کړی قرآن کریم کې د یهودو د عامیانو صفت دا کوي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية
د یهودیانو نه یوه ډله د عامیانو ده دوی د الله په کتاب نه پوهېږي مګر باطلې ارزوګانې چې یوه ارزو یې دا ولن یدخل الجنة الا من کان هودا جنت ته به نه ځي مګر یوازې یهودان به ځي هغه چرسي ورور چې خوب لیده جنت ته به نه ځي مګر یوازې چرسي به ځي هم به چرس کوي هم به غلا کوي هم به نورې نارواوې هم به جنت ته ځي موږ تاسو ټول ځوانان عقیده دا لرو چې قیامت په ورځ باندې به جنت ته ځو خو جنت خو د جنت والا اعمال هم غواړي کوي قیامت په ورځ باندې د جنت موږ ملایانو ته ورپرېږدو یا مجاهدینو ته یا طالب العلمانو ته یا حافظانو قاریانو جنت د موږ او تاسو ټولو ګډ کور دی هر مؤمن به جنت ته ځي من قال لا اله الا الله دخل الجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک هم چې مؤمن وي چې کلمه د توحید ویلي دا به الله جنت ته بیایي الله دې موږ ټول جنت ته بوځي ها چې کله سبا جنت ته ټول ځو نو عجیبه نه ده چې د الله په دین باندې عمل یوازې د طالبانو ته ورپرېږدو ملایانو دوی پوه شو علم زده کولې پوه شو دوی پوه شو چې ګیرې پرېښودلې پوه شو دوی پوه شو چې په کور کې حجاب یې پوه شو ملایان پوه شو ذکرونه یې پوه شو ملایان پوه شو تلاوتونه یې پوه شو ملایان پوه شو تهجد یې پوه شو ملایان پوه شو امامت یې پوه شو ملایان پوه شو د دین دفاع یې پوه شو طالب پوه شو او جهاد یې پوه شو عجیبه نه ده جنت ته به ځو ټول او اعمال به یوازې دوی ته ورپرېږدو نه ټول به ټول مسلمانان یو الحمدلله ټول د اسلام په ننګ باندې قربانۍ ته تیار یو کوشش همدا وي یوه خبره زموږ دا ده چې د اسلام د تېرو زمریانو نه موږ عبرت واخلو د کومې لږې لږې کیسې چې دلته واورېدلې چې موږ داسې ځوانان جوړ کړو لکه څنګه چې قرآن کریم د هغو ځوانانو صفت کړی موږ داسې ځوانان جوړ کړو لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په حدیثو مبارکو کې صفت کړی او د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان ځوانان شو هر څه کې باید زموږ هغه د شریعت پابندي موجوده وي الله دې توفیق راته نصیب وګرځوي یو دا دویم کوشش به دا کوو چې د علماو د صلحاو د اهل اللهو دیندارو خلکو په مجالسو کې تېرګلو وکړو دې باره کې زه یو آیت کریمه تاسو ته وایم قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین لعنت والفاظ اے ایمان والاو د خدای نه وډار شئ اے مؤمنانو متقیان جوړ شئ اے مؤمنانو د خدای عز وجل نه وویریږئ څنګه متقیان ځانونه جوړ کړو لاره یې الله راښایي وکونو مع الصادقین تاسو د یو خلکو ملګري شئ چې هغه په خپل ایمان کې رښتوني دي کله چې امریکایان راغلل هر سړي د ایمان دعوه کوله خو ډېر د ګوتې په شمار کسان په ابتدا کې وروسته خو الحمدلله ډېر مجاهدین پیدا شول الحمدلله د افغانستان هر فرد جهاد کړی یا مالي جهاد یا په کور کې پناه ورکړي ولا چې موږ دغه زنانه وي مجاهدین دي چې مجاهدینو ته به ډوډۍ پخولې کالي به مجاهدینو ته وینځل قسم د زموږ داسې زنانه یې موجودې وي چې خپل زیورات یې خرڅ کړل او مجاهد ته یې اسلحه ورباندې واخیسته خدای دې ټول قربانۍ قبولې کړي خو بیا په ابتدا کې یو امتحان و یو ابتلا هوا ته په شمار باندې کسان دا ټکه ټکه شروع دا هم چاوي چې امریکایان ته ماتېږي ورځله خو الله عز وجل په دې امتحان کې کامیاب کړل دغه قصه نورو ته نشر شوه صادقین فی الایمان صادقین فی دعوة الایمان او صادقین فی العباده د الله راښکاره کړه څوک رښتوني دي رښتونی مسلمان کوم یو دی په دې جهاد کې په دې امتحان کې یو حکمت الله دی چې رښتونی مؤمن او د دروغو مسلمان دا سره جلا کړي الله عز وجل لیمیز الخبیث من الطیب قرآن کریم کې فرمایي چې مردار او پاک سره جلا کړي موږ ولیدل چې د امریکایانو په لکۍ پسې منډې کړې دا موږ ولیدل چې د اسلام په دفاع کې ځانونه ټوټې ټوټې کړل بس دا یوه لاره وه یو کار و شل کاله دغه د حق او د باطل جګړه روانه وه خبیثو ته یې دا سره جلا کېدل خو اوس موږ ته پکار څه دي کوشش به دا کوو الله عز وجل دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې ډېرې صدیقینو ملګرتیا وکړو هغه څوک چې ډېر دینداري دي دا صادقین دي ولو که عامین وي هغه څوک چې
علم ورسره دی دی الله په کلام باندې پوه دی په حدیث مبارکو باندې پوه دی په دې بچا د سکی ګډون ډیر کو صحبت صالح تور صالح ولد نیکانو صحبت د بل تعالی نیک دی او د بدانو مجلس د بل تعالی برکت کی کوشش دا وکړه د خلکو د مجالس سره سره نیکانو سره مجالس نیکو خلکو سره کلی کلی نیکان خلکو له بد خلک بد اثر په باندې کوي ایمان طالبای دی وحده عمر ګره بیا د نسوار کوي ځان لا ته وساته یو وخت مطالعه کوله دی د صبري کوي چې موږ په مدرسه کې دوی مدرسه کې نو مطالعه کوله د نسوار واچو هغه مرګري دی لوګار واغه وسغه مولیدا لقب حفاظت وکي کسر او البته په دې نسوارو کې دا نسوارو کې خدای او دام یو کې خدا نو دما ته وی چې دا نسوار ډیر زیات فائدہ لري دا نسوار شروع کی مور ته چې ما ته کای راځي چې وسم کای راځي اسی می الله پاک طبيعت له معنا وره بل ورځ بیا راته چې دا ډیر بد ده چې ځان نسوار کوم کڅوړه رواخله موته نه کوي یو بل طالب سره یو بل نسوار کوي دایم کې ته په ممکن نسوار نه کې نه دا خبر کاته مور ته نیکو بيج ولا کوي حضور به ولا خو دیوالی وته د دور نسوار راځي نسوار به واچو چې نسوار به کله واچو لږ وخت کې د سر راځي ورسته مې په کيونو باندې شروع دی الله فضل هغه کای ماته د په ګټه تمام شو چې اوس مې نفرت کی اوس هم کای راځي ایمن والي صاحب د شاهد حضور کې ته چې ما نسوار د دکان نه راوړل فضل مې کړ په پټه کړی وګورئ نسوار کای راځي هغه به دا ته بزرګي کوي نو بد ملګری دی مجبوری دی تا چې هغه خو په دغه د تابع نیم شروع دي او نیک ملګری دی بیا دینداري قسم کوي هغه چې تهجد ته پورته کیږي تاسو ترغیب ورکوي راځه تهجد ته پورته کیږي ملګری ټول پورته شي دواړه به جنت والا شي هغه په جهاد کې تم تشویق کوي جهاد هغه که ذکر اسکار کې تم ذکر اسکار ته تشویق کوي بل ورسې ګوري او خوندوار سړی بدل من ډېر بدان خلک وینو چې د نیکانو سره لږ صحبت وکړي یو ښایسته سړی الله عز وجل درنه یو نیک انسان الله عز وجل درنه جوړ وګرځوي حتی کافران الله عز وجل مؤمنان ګرځولي دي د نیکانو په صحبت باندې الله ایمان ورته نصیب کړی او که د بدانو صحبت موږ کوو بیا به بد خلک رانه جوړېږي څومره چې بد یو د بدو په ترکیب په ټولنه کې د سپک خلک وي ذلیل خلک وي ولې موږ د خپلې ځوانۍ ذلت او رسوایۍ ته ورکړو ولې موږ د خپلې ځوانۍ هغه د شرافت او د عزت والا ځوانۍ ولې وګرځوو د ټولنې دپاره یې داسې ځوانۍ نه کوو چې د کلي د ولس ته له موږ یو خیر ورسېږي داسې ځواني ولې کوو چې سبا ته غم رانه جوړ وي قطع طریق رانه جوړ وي الله دې وساتي ځاني بلوتي رانه جوړ وي چې څوک هم ګوري پلار خپلو بچیانو ته نصیحت کوي چې د پلانکي سره ونه وینم داسې ځوان ولې ځان جوړ ګوري له پلانکي سره ونه ګرځېږي هغه زر دربسل شي په دې کلي کې الله دې له دې نه وساتي آخرت خو پرېږده دنیا کې څومره لویه بدنامي ده پلار زامنو ته نصیحت کوي له پلاني سره دې ونه ګورم پلانی بد سړی دی پلانی غل دی پلانی لوچک دی پلانی ځاني دی پلاني سره بدنامېږي پلانی قطع طریق دی پلانی نشهي دی الله دې وساتي خدای عز وجل دې موږ نیک ځوانان وګرځوي چې په نیکۍ کې موږ زر در نسل جوړ شو چې تاسو وګورئ پلانکي باندې عبادت کېږي څه ښکلی لمونځ کوي پلانکی پنځه وخته په جمع کې ډېر پابند دی پلانکی د سنتو ډېر پابند دی پلانی د خیر ځوان دی زموږ تاسو په لیکنه کې وینئ یو ځوان په ځوانۍ کې داسې خویونه لري ته وایي چې ښه مشر سړی خپل ته یې خیر رسېږي کور ته یې خیر رسېږي کلي ته یې خیر رسېږي یوه په بده خبره ترنه وانهوري یو نیک ځوان وي الله عز وجل دې موږ او تاسو داسې نیک ځوانان وګرځوي او دا نیک ځوانان جوړېدل په څه باندې جوړېږي د اهل حق ملګرتیا وکړو خدای دې موږ او تاسو ته دا نصیب وګرځوي